السلام علیکم ورحمت الله. دا یو محترم پوښتنه کړې ده د حضرت خضر علیه السلام په باب کې چې آیا خضر علیه السلام ژوندی دی که نه دی ژوندی، او بیا یو بیان رستولی دی د یو خماسي ده چې هغه د ډېرو وختو څخه د حنفیت او د مذهب په جامه کې پټ وهابیت ته خدمت کوي. پخوا یې د خدمت یو څه ډېر په پټه کوي، اوس یو څه ځینې ښکاره سوی دی د خدمت د وهابیت. نو پوښتنه یې کړې ده چې دا صاحب وایي چې خضر علیه السلام مړ دی او چې څوک یې ژوندی بولي په هغو پسې ډېر بد و رد و پچ پحش ویلي دي. نو محترمه ده ته خضر علیه السلام که مړ که ژوندی تا ته یې میراث پاته کېږي. ته چې د خضر علیه السلام پر مرګ باندې دومره ټینګ یې د دومره د جمهور علماو اکثر علماو بلکې علی التحقیق د محققینو د ټولو علماو خلاف خبره کوي، آیا د خضر علیه السلام په مرګ کې تا ته د ګټه ده، تا ته یې میراث پاته کېږي چې ته پر دې خبره باندې دومره ټینګار کوې؟ نو دغه خدمت یې هم د لامذهبو دپاره دی. د خضر علیه السلام په باب کې محققین علما جمهور علما د هغه پر حیات باندې دي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې د اکثر علماو په نیز باندې حضرت خضر علیه السلام نبی دی، خو اختلاف یې په نبوت کې شته. الموسوعة الفقهیه کې هم تفصیل پر دې مسئله باندې کړی دی چې هغه نبی دی که یا، خو جمهور علما اکثر علما د نبوت قائلین دي. او بیا جمهور علما اکثر علما د امت محققین علما او صوفیه علی الاطلاق ټول پر دې باندې تللی دي، اهل کشف ټول پر دې باندې تللی دي چې خضر علیه السلام ژوندی دی، در اخر عمر پورې ژوندی وي، چې اخر قیامت راځي هغه وخت بیا مرګ ورته راځي ژوندی دی. دا صحیح قول دی، دا خاص کر د احناف په مذهب کې زموږ په مذهب کې صحیح قول دا غری چې خضر علیه السلام دا ژوندی دی. بعض علما د هغه د مرګ خواته تللي دي، د بعض علما کرامو قول یې د مرګ دی، متقدمینو کې هم بعض علما کرام د هغه د مرګ خواته تللي، خو صحیح قول هغه نه دی. خاص کر زموږ د احنافو په نیز باندې صحیح قول دغه دی. دا د بعضو په قول پسې چې ځغلي او د دې ټول احنافو د جمهور علماو په خلاف چې فتواوې ورکوي، دغه نو اکثر دغسې خلک وي چې هغه دننه په باطن کې یو څه ناجوړي خلک وي، باره هغه داسې کار کوي. د جمهور علماو چې دا خبره فتوا ورکړې ده، د هغو فتوا هم داسې بې ځایه نه ده. یو عالم دی نوح ابن مصطفی رومي الحنفي، تقریبا داسې 400 کاله مخکې یو عالم دی، کتاب یې لیکلی دی القول الدال علی حیات الخضر و وجود الابدال. پر دې نامه باندې پرک کتاب لیکل دی چې خضر علیه السلام ژوندی دی. په دې نامه د خضر علیه السلام پر ژوند باندې د دنیا جید علماو ډېرو نورم کتابونه لیکلي دي. یو کتاب ده پکې لیکلی دی. بیا یو ځای وایي چې لما کان الصحیح نبوته و تعمیره عند الجمهور، چې د جمهور په نیز باندې صحیح قول دا دی چې دی نبی دی او د دی معمر دی در ډیره وخته پورې دی. نو بیا قول د دې په حکم په مقابل کې قول دا دی په حکم العدم. دا داسې دی چې څوک وایي چې مړ دی، وایي دا حکم دا قول چې دی دا بس په حکم کې د عدم دی. فكأنه قول المتفق عليه لا خلاف لأحد فيه وهذا كثير في كلام العلماء. دا داسې دی ګوا کې اتفاقي قول دی چې خضر علیه السلام ژوندی دی، د داسې یو خاص چا ډېر اختلاف نسته پکښې، کې څوک چې اختلاف کوي د هغو قول نسبت و دې قول لره دا پر عدم شمار. بیا یو باب پر دې باندې لیکي چې خضر علیه السلام ژوندی دی. بیا لیکي وذهب جمهور العلماء وعموم الاولیاء الى حیاته، جمهور علما عام اولیاء و دې ته تللي چې خضر علیه السلام ژوندی دی. بیا د امام بدرالدین عیني رحمه الله عمدة القاري کې امام بدرالدین عیني رحمه الله څه وایي اختلاف دی په حیات کې د خضر علیه السلام، خو فالجمهور على انه باق الى یوم القیامه. امام بدرالدین عیني الحنفي وایي جمهور علما پر دې دي چې خضر علیه السلام در قیامته پورې ژوندی دی. بیا شیخ ابن فرشته په شرح کې د مشارق لیکي والجمهور على انه حي، جمهور علما پر دې دي چې هغه ژوندی دی. امام اکمل الدین د هغه شرح المشارق په شرح کې لیکي وانه حي عند اکثر العلماء، د اکثر علماو په نیز باندې دی ژوندی دی.
امام کرمانی رحمه الله په کواکب الدراری کې لیکي والجمهور على حیاته وهو موجود بین اظهرنا. جمهور علما پر دې باندې تلل دي چې هغه ژوندی دي او زموږ په مابین کې. شیخ عمرو بن صلاح په خپل فتاوا کې لیکي اما الخضير فهو من الاحياء عند جماهير الخاصه من العلماء والصالحين والعامه ما هم في ذلك. خاص علما او صالحین او عام ټول پر دا تللي دي چې خضر علیه الصلاة والسلام مبارک ژوندی دي. یو بل عالم دی هغه یو فرق کتاب لیکل دی امام خضری قصری کې نوم دی الروض النظر فی اخبار الخضر. بیا یې لیکل دي هغه پر دا باندې لیکلي دي. بیا وایي اخري کې وایي دا کوم علماو چې د خضر علیه السلام پر ژوند باندې قول کړی دي دا خلک چې دا خبره کول دی در نظر و در اجتهاد و در دلیل وروسته کړی د ځکه ډېرو غټو علمای کرامو دا خبره کړې. امام یافعي رحمه الله چې غوث د زمانې دی روض الرياحين کتاب دی دلته زما سره پروت دی هغه لیکي الصحيح عند جمهور العلماء ان الخضير الان حي. جمهور علما پر دې دي چې خضر علیه السلام اوس ژوندی دي. بیا لیکي ورجحه الفقهاء والاصوليون واكثر المحدثين. دې خبر ته ترجیح فقها هم ورکړی دی چې خضر علیه السلام ژوندی دي. اصوليين هم ورکړی دی چې خضر علیه السلام ژوندی دي. محدثین هم ورکړی دی چې خضر علیه السلام ژوندی دي. بیا په هغو کې د عمرو بن صلاح روایت هم نقل کی او امام نووي رحمه الله په شرح کې د مسلم هم دا خبره کوي چې خضر علیه السلام ژوندی دي. او امام نووي رحمه الله بیا دا یو قول هم نقل کی چې یو فقها او یو جماعت د امام عز الدین ابن عبد السلام چې د خپل زمانې اعلم دی او ډیر مشهور دی په امامت باندې د هغه څخه یو فقها او جماعت ورلل پوښتنه یې وکړه. بیا ورته ما تقول في الخضر احي هو ام لا. ولته په خضر علیه السلام کې څه وایي ژوندی دی که نه دی. هغه ورته ما تقولون لو اخبركم ابن دقیق العید چې انه رآه بعینیه اکنتم تصدقونه ام تکذبونه. هغه شیخ عز الدین ابن عبد السلام ورته وایي وی ابن دقیق العید چې سلطان العلماء ورته وایي په خپل زمانې کې اعلم د زمانې دی. وی که تاسو ته ابن دقیق العید وویل چې ما په خپل سترګو لیدلی دي بیا تاسې منئ که نه منئ ته تصدیق کوئ که تکذیب کوئ. علماو ټول ورته ویل فقها ویل موږ تصدیق کوو. ابن دقیق العید خو زموږ په ټولۍ کې د علمای کرامو په ټوله ټولۍ کې امین سړی صادق سړی او هغه اعلم د زمانې امام د زمانې خو ابن دقیق العید دی چې هغه وایي بیا څنګه موږ خبره کوو. دورته نور والله قد اخبر 70 صديقا انهم رأوه باعينهم. اویا انبیاء صدیقین او اولیاء قسم ورته واختی عز الدین ابن عبد السلام والقسم دی چې اویا صدیقین او اولیاء دا ویلي دي چې موږ په سترګو باندې لیدلی دي خضر علیه السلام. كل واحد منهم افضل من ابن دقیق العید. هر یو داسې ولی و چې د ابن دقیق العید افضله و نو چې د ابن دقیق العید خبره مو زړه ته لویږي اویاو علماء اولیاء دا خبره ویلې. بیا ویلم اخري کې وایي لا شك ان من اعتقد في الاولياء وصدق بكراماتهم صدق ان الخضر حي. ولا شك نسته که څوک عقیده لري په اولیاء کې وصدق بكراماتهم د هغو د کرامات تصدیقي نصدق ان الخضر حي لان الصديقين لم يزالوا في كل مكان يخبرون انهم اجتمعوا به. هغه به تصدیق د دیم کوي چې خضر علیه السلام ژوندی دی. ولې ځکه صدیقین او اولیاء په هر مکان کې اخبار دې کړ دي چې دوی د خضر علیه الصلاة والسلام سره یو ځای سوي دي. وذلك مشهور مستفيض عنهم ومروي في الكتب المشهورات التي رواها العلماء والثقات. دا مشهور قول دی مستفیض دی. لهذا خلاصه د خبرې دا ده چې خضر علیه السلام په باب کې د جمهور علما او قول می خالد درته ویل چې جمهور علما اکثر علما خاص کر اولیاء محققین علما صدیقین اولیاء پر دا دي چې هغه ژوندی دي. دا د نن زمانې انسانان چې بیا په دې کې خبرې کوي نو دا د هغوی ناپوهي ده دا د هغوی جهالت دی چې پر دې شیانو باندې خبرې کوي. تحتاوي د مراقي الفلاح چې راواړوي تحتاوي کې هم امام تحتاوي رحمه الله د فاتحې ځای چې وګوري چې دی فاتحه ثابتوي هلته بیا لیکي یو واقعه د امام شافعي رحمه الله د کتاب الام څخه نقل کی بیا لیکي فيه دلیل على ان الخضر حي وهو قول الاكثر. اکثر علما پر دې تللي دي چې خضر علیه السلام ژوندی دی. نو دا د خماسیانو د وهابیانو خبرې دي چې هغه خضر علیه السلام وفات شوی دی بس هغه میراث ته ناست دي. والله اعلم بالصواب. میراث دې ته نه رسېدلی
ځکه دوی د انبیاو میراثخواره نه دي، دوی د ابوجهل میراثخواره دي، پر هغه میراث پسې ځي. محمد نبی سردار